او د غسل طریقه دا ده چې سړی باید اول کم ځای نجس وي هغه ووینځي، استنجا وکړي، ځان پاک صفا کړي، اودس ښه وچ کړي. هغې نه وروسته بیا خوله کې اوبه واچوي، پوزه کې اوبه واچوي، اودس وکړي. اودس نه وروسته اول سر ووینځي، سر نه وروسته ښی طرف اول ووینځي، چپ طرف بیا ووینځي. دغه د غسل طریقه ده. یو بل محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي زموږ یو استاد و هغه وایي چې تاسې کله غسل کوئ هغې نه مخکې اودس وکړئ او بیا غسل کوئ، نو غسل نه وروسته بیا اودس کوئ، ځکه تاسې خپل عورت باندې لاس وهئ، داسې اودس ماتېږي. محترمه دا مسئلې صحیح نه ده کړې. عورت مسه کولو سره، لاس لګولو سره اودس نه ماتېږي. ښه چې یو پیره دې اودس وکړو او بس غسل دې وکړو، دغه اودس ستا دپاره کافي دی. اوس که دې اودس باندې ته عبادت نه دی کړی او ته بیا اودس کې، نو دا بیا اسراف کې راځي. او بل لا که ته اودس نه مې کړی، غسل دې وکړو، غسل کې خپل اودس وشو که نه، نو دوباره اودس ته بیا څه ضرورت دی؟ یا مثلا که اول ته اودس کړی م او عورت سره لاس لګولو سره ستا اودس ماته هم شي، ته چې غسل وکړي خو بیا اودس وشو که نه، اوبه په ځان اړئ، نو څه مشکل نشته. ښه عورت مسه کولو سره زموږ مسلک کې، د احنافو په مسلک کې اودس نه ماتېږي. دا د بل مذهب خبره ده.